السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان حضرت العزازي په هکله باندې یو خبر درکړم چې د ده دغه پاکستان سوپر لیګ کې د کامیابۍ راز به زه تاسو ته وښیم، ځکه مسلسل ډول باندې په پاکستان سوپر لیګ کې داسې بېرحمه لوبې ترسره کړلې چې یو بالر یې مونه بخه او ټولې ښه سخت برابر کړي دي. امین نه واخله، شاداب خان نه واخله، عین تر حسن علي غوندې لوبغاړي د حضرت العزازي له خوا نه سخت ټکل سوي دي. زه به تاسو ته ووایم چې حضرت العزازي مخکې به هم دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې هم لوبه ترسره کړې، خو هلته دومره ښه نه و ځلېدلی، او دې نه علاوه مخکې هم دغه لیګونه تاسو راواخلئ، ټي10 لیګ کې هم دومره خاص نه و ځلېدلی، او دغه پاکستان سوپر لیګ کې یو زبردسته بیټنګ نندارې ته وړاندې کوي. حالانکې نه تنها په پېښور کې بلکې په کراچۍ، په اسلام آباد کې، په هر چېرته د حضرت العزازي همدغه چرچې دي چې افغانستان دغه لوبغاړی له کومه کړی، دغه څنګه دومره خطرناکه بیټنګ درسره کوي. زه به تاسو ته ووایم چې دا داسې معلومیږي چې حضرت العزازي د بیټ په ځای باندې بیلچه راوړې ده، ځکه تاسو د ده دغه شپږیزې وګورئ چې څنګه دغه بال ووهل چې خالي ټرک نارې کړي، او دغه بال چې بیا ګورئ هغه میدان نه بهر غورځېدلی. نو حضرت العزازي چې سریلانکا پریمیر لیګ کې به یعنې دومره ښه نه ځلېده، هغې نه بعد د دغه فیصله کړی چې دا ورته زه به پاکستان سوپر لیګ کې چې کله د پېښور زلمي ټیم له خوا نه واخیستل سه، نو د د بیټ په ځای باندې بیلچه وړې ده، او تاسو وګورئ چې څنګه بېخسنې شپږیزې وهي، چې زه د حضرت العزازي دغه شپږیزو ته ډېر زیات حیرانه پاتې سوی یم. هغه زازی چې مخکې به د بال هم نه شو ټچ کولی، او پریشر کې خو یې بیخي لوبه نه سوه ترسره کولی، نو دغه ورته د حضرت العزازي دغه فوم چې ما کله نه وکته، نو زه خپله ورباندې ډېر زیات خوشحاله سوم، ځکه د حضرت العزازي دغه بېخسنې شپږیزې چې کله ما کتلې، نو زه ورته ډېر زیات خوشحاله کېدلم. خیر دغه د بیلچې خبره خو ما تاسو سره هسې ګپ ولګوه، چې ټوکه مې در سره وکړله، خو حضرت العزازي باندې زه ډېر زیات خوشحاله سوی یم چې مسلسل ډول باندې درېیم ورته په پاکستان سوپر لیګ کې مین اف د میچ ایوارډ هم ترلاسه کړه، او 3 لوبې په ځان باندې د پېښور زلمي ټیم لپاره یې وګټلې، او دغه پیسو کوم پیسو باندې چې حضرت العزازي اخیستلی ده، دغه حضرت العزازي یعنې مکمل حلالې کړي دي، چې نن هم د اسلام آباد له خوا نه یو مهمه لوبه کې 6 مهم رنزونه کړي، چې پکې 4 غټې بېخسنې شپږیزې وهلې دي.